بسم الله الرحمن الرحیم. محترم زیم زاهد خان، تاسو ته نن په دې ویډیو کې و کمپیوټر ته د پاسورډ ورکولو طریقه ښیم. و کمپیوټر ته موږ د دې لپاره پاسورډ ورکوو چې په کمپیوټر کې زموږ ټول پراته معلومات او ډیټا خوندي سي، چې له موږ څخه پرته زموږ کمپیوټر بل څوک خلاص نه کړي تر څو چې پاسورډ ورته معلوم سوی نه وي. د پاسورډ ورکولو لپاره لومړی باید تاسو د کمپیوټر پر سټارټ باندې کلیک وکړئ. کله چې د کمپیوټر سټارټ مینو تاسو ته خلاص سي، په هغه کې بیا تاسو پر کنټرول پینل باندې کلیک وکړئ. په کنټرول پینل کې بیا تاسو پر یوزر اکاونټس باندې کلیک وکړئ. کله چې یوزر اکاونټس باندې تاسو کلیک وکړئ نو دا صفحه به تاسو ته خلاصه سي. په دې ځای کې څو اپشنه دي، نو موږ دا غواړو چې موږ خپل کمپیوټر ته پاسورډ ورکړو، نو موږ به پر دا لومړی اپشن باندې کلیک کوو، یعنې کریټ ا پاسورډ فار یور اکاونټ. نو دا چې موږ کله کلیک وکړو، کله چې موږ ته دا صفحه خلاص سوله، په اوله لیکه کې به موږ کم پاسورډ چې موږ کمپیوټر ته ورکوو هغه کې ټایپوو. خو د پاسورډ ورکولو څخه لومړی باید تاسو دوه شیان په نظر کې ونیسئ. اول دا چې خپل کمپیوټر ته یو داسې پاسورډ ورکړئ چې هغه پاسورډ همیشه ستاسو یاد وي، ستاسو نه هیریږي. داسې پاسورډ به کمپیوټر ته مه ورکوئ چې هغه پاسورډ بیا ستاسو څخه هیر سي، ستا په کمپیوټر کې چې کوم پراته معلومات دي هغه ټوله ختم سي. یا دا رقم چې ستا چې کوم پاسورډ و کمپیوټر ته ورکړی دی هغه پاسورډ په خپل یاداشت په کتابچه کې ولیکه چې د بل وخت لپاره بیا ستا هغه پاسورډ که د هیر هم سي ستا سره به محفوظ او خوندي وي. مثلا زه غواړم چې و کمپیوټر ته د الله لفظ پاسورډ ورکم، دا دی ما الله لفظ ولیکي. دویم بیا کنفرم نیو پاسورډ کې هم بیا د هغه کم پاسورډ چې تاسو مخکې لیکه کې ورکړی دی هغه بیا ټایپ کړئ الله. دلته په دې دریمه لیکه کې چې ټایپ ا پاسورډ، په دې کې مطلب دا دی چې تاسو کم پاسورډ ورکړی دی د هغه پاسورډ د اول توري یا د اخر توري یا د مابینځ توري، مطلب یو داسې توري چې هغه په واسطه سره ستاسو خپل پاسورډ یاد سي. یو داسې توري په دې ځای کې ولیکئ. مثلا ما په پاسورډ د الله لفظ ورکړی دی، نو زه بیا په دې ځای کې ای لیکمه. د دې مطلب دا وي چې کله زما څخه دا پاسورډ ډیر سي، زه غلط په کمپیوټر کې غلط پاسورډ ووم، نو کمپیوټر ماته د ای لفظ ښکاره کوي چې یعنې ستا پاسورډ د ای د لفظ څخه شروع کیږي، چې بره ما په ذهن کې راسي چې ما خو پاسورډ د الله لفظ ورکړی دی، نو زه په دستي به هغه الله لفظ کې ټایپ کړم. یا دا رقم بل تاسو د اخر پای توري ورکړئ چې د الله لفظ کې اوس ایچ دی په پای کې تاسو ایچ ورکړئ. او دویمه خبره د پاسورډ ورکولو په وخت کې باید تاسو دا په پام کې ونیسئ چې تاسو باید د پاسورډ ورکولو په وخت کې د کیپ لاک بټن نه وي وهلی. د کیپ لاک بټن چې کوم په کمپیوټر په کیبورډ کې ستا، تاسو هغه باید ونه وهئ، که چې یعنې د خپل پاسورډ په کوچنۍ بیسي باندې ولیکئ. نو دا دی زه اوس پر کریټ پاسورډ باندې کلیک کوم. زما کمپیوټر ته پاسورډ ورکړل سو. بیا چې زه کله کمپیوټر ریسټارټ کم نو بیا به زه بغیر له پاسورډه خپل کمپیوټر نسم خلاصولی.